یو سړی د شاعر ابو نواس نامه بادشاه ته ورننوتو. بادشاه یو وینځه وه، هغې وینځې له د سرو زرو هار جوړ کړی او ډېره یې جوړه کړې سینګار کړې. د خیال کړی دی چې یاره دا بادشاه خو دا وینځه یې ډېره خوښه ده، نو څه صفت یې د هغه وینځې کړی دی چې ګوره که څه یې راکړه. بادشاه د هغې په مزه کې داسې مست و چې ده ته یې هم نه کته. شعرونه میرونه یې وویل که دې خیال کړي دا د پخوا نه دا قصه داسې را روانه. عرض مې دا و چې هغه ابو نواس د بادشاه د هغې وینځې ډېر صفت وکړ، هېڅ یې ورته ورنه که او نه یې ورته وکته. د ابو نواس بار راووتو، د بادشاه په دروازه یې ولیکل چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا. زاع ضایع نه دی، ضایع شو او بس شو. شعرونه زما ستا په دروازه کې بادشاه کما زاع عقد على خالصا، لکه چې تا بس کړی دی دا د سرو زرو امیل د خالصي وینځې په غاړه کې. وینځو له څوک د سرو امیلونه ورچوي، لکه تا چې د امیل بېعزتي کړې د وینځې په غاړه کې، داسې زما د شعرونو بېعزتي ستا په دروازه کې وشو. سینتریانو وکته چې دا شعر ابو نواس ولیکه، لاړه دننه یې راپورټ وکړو چې ابو نواس خو داسې شعر ولیکلو. بادشاه ورشي راوینیسئ، چې راوینیو دی چې دننه ننوتو نو زاعا عین به چرته م که کتلی، عین داسې لاندې خپی، ټیک ده داسې. نو دی چې ننوتو نو د دې عین نه لاندې دا خپه داسې میټاو کړه. نو چې عین نه لاندې خپه میټاو کړي نو پاس حمزه پاتې شي. خیال هم کړی پاس حمزه پاتې شي. چې ورننوتو بادشاه ورته دا څه دي لیکلي بار؟ وایي څه مې لیکلي صاحب؟ وایي لقد زاع شعري على بابكم. وایي بادشاه سلامت دی په خپله لږ وګوري. چې بادشاه د غصې نه راپاڅېد چې راغی عین نه و حمزه کړی او ده خو لاندې ته یې خپه والې وه. بیا یې دا معنا شوه چې لقد زاع په تحقیق سره خوند وکړو شعرونو زما ستا په دروازه کې، لکه خوند کړی امیل د سرو زرو ستا د وینځې په غاړه. عقل دې حد ته رسېدلی و د عربو. په دې خبره پوهېږئ؟ یعنې یو عین نه خپې والو سره به دنیا په بله واړوله. دا د دې قماش دنیا او عرب موجود و، خو د قرآن مقابله چا ونه کړی شو. چې یو سړی و خر یې ساتلی و، نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چېرته سره یې چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته. چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي، خو یو ته یو دی دا خر دی، او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي. نو دا داسې ښه مری ده، راشه دې خره ته یې په غاړه کې واچو. نو ملغلره یې خره ته په غاړه کې واچول. چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده، او دا خر والا د دې خره په غاړه کې اچولې ده. دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده. ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه؟ نو خره والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم؟ وی په څو یې ورکوې؟ وی خو چې څه دې راکړه. هغه ورته یو 10 روپۍ راایستې دي. نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خره کېده. 10 روپۍ چې خره والا کتلي دي لیونی شوی دی او 1000 مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه، هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان دی. چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نه شي چې نه عالمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده، او خروالا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه، ډېر په قدر او په عزت. لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاه ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي. اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی؟ دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګړ ګړ وشي، نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي
او پاس سر تراشي او د خپل پرانیستې شي او داسې واز خپل ونیس نو چې ساس کې پکې راو غورځيږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شو او سمندر بیخ تلاړه نو هغه کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي دا یو قیمت بیا لکونه روپۍ او کدی سپای هرسو کو او خلای وازنی ولی و دویم ساس کی تم نو کال پس پکې دوس ملغلری وی خود دوارو قیمت دا یو عمر نه وي نو ځکه مولانا روم وی چې کاسه چشم حریصا پر نشد کاسه چشم حریصا پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وی د انسان دا سترګې دي دام د هرس نه نه ډکي و چې لږ شی راشي ورپسې نور وی چې نور راشي ورپسې نور وی تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپی چې دویم ساس کې تفله وازه نیولې ولري نو قیمت یې کم شي زما عزیزانو بادشاه وی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپی کې یوه وځي دې جوهري ووی چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګورې ملغلره دوه ټوکړې پرته وه ماته وه دې جوهري ورته وویل چې بیړه دې تباه شه د خره په غاړه کې خرواله اچولې وي نو نه ماتې دی او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شه ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د لکو روپو ملغلره ده کني زه به یې خره ته غاړه کې نه اچول نو اوس ما ته ولې شوې ما ته ځکه شم چې ړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلوم او په دومره سپک قیمت یې واغستم په 10 روپۍ که خروالا زه د خره غاړه کې هم خو هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پرېوت امیر به څوک د رسول الله نه رستو د مدینې خلقو وی چې زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یئ تاسو څه کار دی امیر به زمونږ د مدینې د خلق جګړه وه بیا ویلې منا امیر و منکم امیر یو امیر به د مکې وي او د خلقو وي او یو به د مدینې د خلق وي ابو بکر صدیق پاسېده وی غوږ کېده یو حدیث واورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واورئ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمة من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی به د قریشو نه نو اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه را پاسېده او ویلي چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تا نه لوی اوچت به بل څوک لاس یې ورکو دغه په لاس یې بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزانو رالو سباش صادرونه په اوږه چولی بازار ته روان عمر فاروق ورته چرته ځې وی دا صادرې خرڅومه چې بال بچ لپې سوړه واله هغه ورته ته خو امیر شوې د تمام عربو اوس صادرې څنګه خرڅوې په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټۍ پیدا کول په خپل ځای روټۍ به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم
نو خزانه ته بوته، بیت المال ته بوتلو، پاوړه د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړه. امیر المؤمنین دغه ته وایي. بیا ورته ښځه وایي چې انار ته میړه کېږي. وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم اوړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخوره، دا اوړه بچ که دا به خرڅ کړم، تاله به پې انار راوړ. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه، هغه یې وړه واپس یې بیت المال کې داخل کړه. ماښام کور ته راغی، وی انار، وی بیبي انار خو لا څه کوې، ستا اوړه مې بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دې نه بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوړه رالیږئ. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټه هم ګزاره کولی. نظام اسلام دې ته وایي. قرآن کریم نسخه وه، د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه، د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه، د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی دی په هغې لیکلی شوې وه. دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه. یو غزا وشوه، پکې ډېر قاریان شهیدان شول. حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته یې وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې را جمع کړو او وبیا لیکو دا قاریان شهیدان کېږي، هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نه شي. ابوبکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله، په خدای مې دې قسمي که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه، نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی. دې ته وایي نظام اسلام، چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم، چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي، نو زه ورته نه لاس کوم. بیا ورته ابوبکر وایي چې بچیه زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 5 څیزونه دي زما په کور کې، دا 5 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا. زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی، ځکه چې خدمت به منقطع شي. چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي، د بیت المال مال هغه دپاره حرام. دا دې ته وایي نظام اصلاح. د نه وروستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو. چې امیر شه څو ورځې تېرې شوې، باغ کې ناست دی، کمیس ته ټاکی ګنډي. د مصر سفیر راغی، تپوس یې وکړه چې این خلیفة الاسلام، د اسلام امیر چېرته دی؟ خلک ورته دي نه، مخامخ د کجورو د پاڼو په پوزي ناست دی او کمیس ته ټاکی ګنډي. چې دی ورغی، عمر فاروق ورته داسې وکته، خو چې ویې کته نو هغه باندې لړزه ولګېده، پا سفیر لړزه ولګېده. عمر فاروق ورته ویل تعال لا تخف، راشه یریږه ما. ولې؟ ورته زه سفیر یم صاحب، دا کاغذات مې راوړي دي، خو یو عرض کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرېږدي. ناس په ځمکه یې کمیس ته ټاکی ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه را خالي په کتو. اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي. مونږ خو داسې څیزونه یو لکه یو 3-4 جړاګان، نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي، لارې شوکوي، دا مونږ څه بلاوالي. نو یو 3 چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یو یې په لار کې کینولی چې څوک راشي تېره ونیسه او مونږ ته آواز وکړه به در به شو به شو کوو. په دې کې یو خروالا پې راغلی، کولالو لوښي خرڅ کړي او لښته ورسره وه.
چې راغی د اجړا ورته وایي چې کولال کاکا وی ودرېږه وی ولې وی مونږ غلیو لار شو کم هغه چې خبرې اورېدلې چې وایي دا خو اجړا دی بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه چې تړاک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه منډې کې هغه نورو اجړاګانو ته یې اواز کوي خورې راوځئ هغې یې څه دې وکړل ویل ویې پېژندو مونږ یې پېژندلي دي تاسو پوه شوئ مونږ یې پېژندلي دي مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمره دې خوا راشه عمر فاروق ورته راپاڅېدو لارې له ورته نظام اسلام درته خیر په منبر ولاړ دی خطبه وایي یو غلام راپاڅېدو دې ګریوان نه ونیو منبر نه لاندې راکوز کو ورته ویل ولې بچیا وی دا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نشې ویلی په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم یې وی چې ولې وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې ما هم چې کمیس جوړ کړی او تا هم چې جوړ کړی زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له 2 څادرې ساتلې نو تا امیر المؤمنین نه ته ظالم یې حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی یې راوغوښتو چې بچیه زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل څادر هم تاله درکړی چې غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع دې ته وایي نظام اسلام ته به د نظام اسلام په ملک کې یو سپۍ ته وایې چې دې خوا راشه یو بابو ته به جواب بابو صاحب دې خوا راشه ابوګانو دې بابوګانو اکثر دا چشمې داسې چوري په دې ځای دې خوا راشه چپړاسي ته مې دا څوک دی پاگل بچی بابو صاحب لږ بار راشه اوبه وایي ویلی شئ نظام اسلام دې ته وایي چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروقه دې خوا راشه په منډه والا راغی ماشوم یې غېږ کې ورته ویل عمره په دې مې پویه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی عمر فاروق ورته ویل دا هر چا دپاره دی هر چا دپاره وی هر چا دپاره دی وی زما د هغې کې هم ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه وی زه بیبي په مخه دی ښه کور ته راغی او زوی د سر نه راونیو دیوال سره ډغرې وایي او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه وي 100 دورې ووهئ لګوي جرګې ولاړې چې عمره ستا دا زوی ورته راغی او زوی د سر نه راونیو دیوال سره ډغرې وایي او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه وي 100 دورې ووهئ لګوي جرګې ولاړې چې عمره ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي خدای دپاره معافې کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچي مې چرې معاف کړي نه دي والله که زوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی 100 دورې لګاو خو چې 100مه دوره یې ولګولو راوغورځېدو لتې ټکولې راغی او په دې مخې ورته لاس ووالي ویل بچیه که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي دا د دروغ وهلي زخمونه ورته وښایه او ورته ووایه چې پیغمبره تا چې کوم قرآن پرېښی و عمر پې داسې عمل کړی چې په کور یې راغلم نو صرفه یې ونه کړه لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون دې ته وایي نظام اسلام دې ته نه وایي نظام اسلام چې ملک ټول د غلو ډیپو دی تر اوسه یو غل نه لاس غوڅ نه شو ملک ټول د زنا ډیپو دی تر اوسه یو زناکار سنګسار نه شو
ملچول د شرابیانو ډیپو دی، ملچول د شرابیانو ډیپو دی. یو شرابي په درو نه والی شو، دې ته وایي نظام اسلام. چغې دي صاحب، یو بد حال جوړ. نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلکو نه د خولې نه بوټ ووت. زړه او کلیجیانې خلکو الټې کړې چې دا نظام اسلام دی څه شی، دا نظام اسلام. بیا د عمر د مرګ نه وروستو عثمان ذی النورین خلیفه شو. عثمان خلیفه شه، سازش ورته جوړ شو، په کور کې بند شو، فوج او پولیس او دا ورته راله چې څوک و مړی کو تورې پې وچلو. امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وویل چې کوم کار پیغمبر نه دی کړی زه نه کوم. زما ځان دې لاړ شي خو د دوی ځان دې بچ شي. کور کې ناستو وروستو نه پې حمله وشوه، قرآن یې لسته او وروستو نه یې په تبر ووالو فسیکفیکهم الله. دا آیات یې وی او د سر مازغه په قرآن ور پرېول. زما عزیزانو دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. دا عثمان، دا عثمان سړی والا راغی، وی پیغمبر را لېږلی ما یو من شات مې پکار. وی کینه بچیا کینه کینه. قافله راله د 200 خان. ساروان ته وی دې سړي له من شات ورکا، پیغمبر را لېږلی. ساروان ورته وی چې جی من شات چې د بار نه کم شي نو یو انډی سپک او یو دروند بیا په اوښ بار نه به ټینګېږي. عثمان ذی النورین ورته وی چې دې سړي له به من شات خامخا ورکو، او که بار نه ټینګېږي نو بیا ټول بار والا ورکا. ساروان ورته وی چې جی دا بار به دې وړي څنګه، د اوښ بار خو سړی نه شي وړی. وی اوښ هم ورکا، په اوښ به یې وی جی دا اوښ داسې دی چې دا مخکې نو دا 200 نور ورپسې ځي، او که دا اوښ د مخې نه لرې شي نو دا نور اوښان بیا ځي نه. وی دا اوښ مې دله ورکړی، که دا 200 د ده نه بغیر نه ځي دا ټوله قافله دله ورکړه. پړی یې واغسته وروالی، مخکې شه بچیه په مخه. عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وایي تلوار ولې کې؟ وی جي ویرېدم. وی څه ویرېدې؟ وی هسې نه چې ته اوس راته وایې چې ته هم ورسره ځه. وی ولې که ته لاړ شې بده ده؟ نو ساروان ورته وایي چې عثمانه تا دپاره خو به ما غوندې نوکران ډېر پیدا شي، خو ما دپاره به تا غوندې آقا بل پیدا نه شي. دې ته وایي نظام اسلام. مونږ او نظام اسلام دی خو وګورئ. د عثمان ذی النورین نه وروستو حضرت علي خلیفه شو. حضرت علي خلیفه شو، بی بی فاطمه ناجوړه وه، د امیر المؤمنین بی بی ناجوړه وه. نو حضرت عثمان د حضرت علي انار راغستی دی چې بی بی فاطمې ته وړه. لار کې یو ملنګ پروت دی. ملنګ ورته وی علي ته چې دا انار ماله راکړه. وی واله. ورته یې داسې نه علم، دلې کښېنه، دا انار سپین کا، دانې ترې وباسه، ماله لږې لږې خوله کې راکوه، زه ناجوړی چې دا خلاصې شي ویې خورم، خوله راله پاکه که بیا لاړ شم. ای علي که دومره خدمت کولی شي ډېره ښه ده، کینه انار دې وړه. ویل ولې نه شم کولی؟ کېناستو انار سپینولی شروع کړ، لږې لږې ورکوه ورکوه چې خلاص تو انار. حضرت علي په دې خپله لمن دغه سړي خوله پاکه کړه. ویل بس؟ ویل او بس. کور ته لاړو، بی بی فاطمې ته وایي وایي بی بی تاله مې انار راوړو، خوله دې پې کوه ته بې والې. خو لار کې یو داسې چلو شو. بی بی فاطمه وایي الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شی راتله، ستا د غریب خېټه کې پرېوت. نو عرض مې دا و عزیزانو چې قانون د ملک ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویانو والا ته وایي چې تا سسری دی چې ته پکې هغه د سر امن غواړم عرض کولی شم. ویل وایه بچیا، وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و؟
وی زما پلار و هغې نه مخکې وی نیکه مې وی اوس پکې څوک دی وی زین وی تا نه بعد وی شاید که زوی مې ووي به کني پاتې به وی صاحب خفه نه شي سری ویم دې ته چې زاړه مسافر ترې لاړ شي او نوي وله راشي نیکه دې لاړو پلار دې راغو پلار دې لاړو ته رالې ته به هم ترې نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي ته څنګه وی چې دا د بادشاه دربار چې دی دا سری نه دی دا سری دی اوهو به دربار بند کړي کور ته لاړو چې کور ته لاړو څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده لخته یې راواغسته چې دا وینځه د بادشاه په پالنګ کې څنګه څملاسته د خپل ملک یې وګورئ په کومې کورسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالښت هغه ډډه وی یا په کم ځای هغه کینی ته د کلي بټیارې یا بشتي خو دې لاړ شي او په هغه ځای دې کیني چې په ټکي خاورو للیږي که نه دي کې به نه لخته یې راواغسته او د بادشاهۍ نشه خو لا همغسې په سر کېده یو څو لختې یې وینځه وواله چې راپاڅېده نو ډېر یې وجړل بیا یې وخندل ښه یې وخندل د د لاسه ونیوه چې او خو دې جړل ځکه چې ما ووهلې نو دا ودې خندل ولې بادشاه خپل کار کوه تا خپل کار وکړو ما خپل کار کوې نه پرېږدم دې نه چې حال دې نه ویلی وی صاحب ومې خندل ځکه چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق و چې دا پالنګ چې دا بادشاه پکې پروت دي چې د دې مزه به څنګه وي نو هغه مزه مې واغسته زړه مې خوشحال شو نو ځکه مې وخندل ویل دا ودې جړل ولې ویل ومې جړل ځکه چې ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې تېر کړو نو ما خو دومره لختې وخوړې خدایه چې څوک شپه ورځ پکې پروت دي چا به څومره لختې عزیزان بادشاه وی والله رښتیا دی بادشاهي پرېښو روان شو یو بالښت او یو کټوری ځان سره واغست په لاره روان دی یو سړی د ولې په غاړه ناست دی او داسې په لپه اوبه څکي ده وویل چې هلکه دا کټوری څه له ګرځوم ما سره خو قدرت کټوری هم تیار پیدا کړی هم غورځولی مخکې چې لاړو ونې لاندې یو سړی پروت دی او دا څنګل یې سر لاندې کړی ده او پروت وی قدرت خو بالښت هم ما سره تیار پیدا کړی دی بالښت یې مه ګوره لاړو یو زمیندار سره په باغ کې کښې د باغ خدمت کوه او ونو له اوبه ورکوه او دا کوه اوس زمیندار ته څه پته ده چې دا بادشاه دی خدمت به یې کولو تنخوا به یې اخېسته او روټۍ به یې خوړه یو ورځ د بادشاه د زمیندار مېلمانه راغلي ده ته یې ورشه انار راوړه لږ خواږه غوندې وګوره چې انار یې راوړه تراوه ویل لږ خواږه وګوره ویې څکه ورته یې وی صاحب وړاندې ځکه تراوه چې تا ما ته د څکلو حکم نه و کړی نو که زه بې اجازته ستا د انار وڅکمه نو ما دپاره به حرام شي ناجایز به شي وی ته زما بې اجازته انار هم نه څکې وی نه هغه وی ستا تنخوا مې یو په 2 کړه هغه والا د باغ چابیانې ورکړې وی زه ستا نوکري نه کوم وی چې ولې مې اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی نو لږ لیاز به مې ساتې کار به راباندې نه کې نو چې کار راباندې نه کې او تنخوا علمه نو بیا به م حرام وی کار راباندې نه کې او تنخوا علمه بیا به م حرام وی لاړ بیت الله شریف لرګي به چېرته راټول که په کوڅو کې په غرونو کې به خرڅ که روپۍ اتانې به پیدا کړي د 2-3 ورځو کجورې او ستوان به یې پرې واغسته او وخت به یې پرې تېرولو د بیت الله طواف به سهار ټایم دی دی لګیا دی طواف کوي او یو زلمی هلک دی هغه هم طواف کوي چغې وایي لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لګیا دی زلمی پاس د بیت الله د پاس نه آواز وشو چې لا لبیک مو وایه لبیک لبیک
ستا आवाज में نه دی خوا. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه غبراو شو چې یا الله دا څوک شو. زلمی نه تپوس کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ما ته ویلی شو که تا ته. زلمی ورته ویل کاکا جانه لس کاله وشو چې د دې کور نه تاوېږمه، زه ویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کېږي چې لا لبیک. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې او بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چغې مه وه ستا आवाज مې نه دی خوښ. نو ځه که نه. نو زلمی ورته وی چې کاکا خبره دې ښه وکړه، زم دا ویم چې لاړ شم ځکه چې 10 کاله وشو چې د دې کور مالک مې نه پرېږدي، خو په دې مې پوه که چې لاړ شم نو کوم درته لاړ شم. چېرته لاړ شم دا یې وویل او راولوېدو ساعت یې ووته. 2-4 ګنټې کې چې د ده جنازه تیارېده، زرګونه اولیاء او بزرګان د زمانې په جنازه ولاړ او ټول به یو اواز وی چې خدای ته دا لفظ ډېر خوښ شو چې لاړ شم نو کم درته لاړ شم. عزیزانو عرض مې دا و چې دې ځمکې لاندې هر شی شته، هر شی شته، جنت هم شته او جهنم هم شته. جنت هم شته. علماو لیکلي چې عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندی که، ورته وی زما دې قوم ته ووایه دې ځمکې لاندې څه چل دی. هغه ورته یې صاحب خبر نه یم، خو زه چې مړ شومه خلکو چې خښ کړم نو د ښي طرف نه یو کړکۍ وشوه، یو سړی راغی لاس یې راکړ رانه لاړو، بل راغی لاس یې راکړو رانه لاړو، بل راغی لاس. ماړه کې خیال وکړو چې ته په یوازې دلته څه چل کې خو ته موځه. وی په کړکۍ ورپسې زه م ووتم، چې ووتم څه ګورم چې یو ډېر ښایسته باغ دی، باغ دی او هغه باغ کې ولې بیږي او ډېرې ښایسته ولې بیږي. وی مازدیګر ټایم دا یو بله مسله واورئ، کم سړی چې مړ شي که هر ټایم یې خښ کي خو په قبر کې هغه باندې زیړی مازدیګر وي. نو دی وایي چې ما مټې ونغښتې چې دا ولې بیږي او دس کومه چې مونځ قضا نه شي. وی په دې کې یو جینۍ راله او زما په دې ملا لاس کېښوی چې څه کوې؟ ما چې اودس کوم وی راته وی چې دا د منځونو ځای نه دی، منځونه د دنیا کې چې څه کړي دي بس هغه کافي دي، دلته به اوس مزې کې. وی ما داسې ټیله ورکړه چې مونځ نه مې څنګه بند دی. وی چې ما داسې که د هغې غاړه کې هار و، هغه هار وشلېدی. چې هار وشلېدو وی ما ورته وی چې اوس خو دې خدای که راته وی جینۍ چې اوس خو دې نه پرېږدم، دا هار به جوړی راته نواله به دې پرېږدم. وی د تار یو سر هغې ونیوو یو ما ونیوو او امره یم پکې پیرلې او خبرې اترې م کولې. وی هار م لا پیرلی نه و چې تا آواز وکړو زه راووته. عیسی علیه السلام د هغې تاریخ چې معلوم کو 4,000 کاله شي. اوس 4,000 کاله کې هار څنګه نو پیرلی او دوی پوی ولې نه و؟ نو مولانا وی 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم، 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم، کہ عیش خواب و خیال است غم همیشه رفیق. وی زرګونه عیشونه د یو ساس کې د غم نه قربان شي. خوشحالي داسې ده لکه د خوب لیده په سړي تېره شي او غم چې په 1 منټ راشي دی وی تا خوشحال لا کله وي. زوی دی وي 40 کاله ژوندی په خوشحالۍ اډو پوهېږي نه، خو چې په کومه ورځ مړ شي ته د ځان تماشه وکړه. دا در سره فکر اډو نه وي چې 40 کاله را سره و خیر دی که نن مړ دی، دا څوک وایي؟ نو غم داسې شی دی چې هغه نه تېرېږي او خوشحالي بل زرګونه کلونه تېر شي اډو پوهېږي به نه. نو عیسی علیه السلام ته یې ووایي چې زه اډو مجلس ختم نه و چې تا آواز وکړو زه راووت. زما عزیزانو دا معجزه وه د عیسی علیه السلام.
مړی را ژوندي کول، ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل، مارغانو کې پوکی کول هغه الوتل، دا معجزه وه د عیسی علیه السلام. یو مړی باندې تیر شنو هغه آواز کولو وای مورې وای مورې وای مورې. عیسی علیه السلام را ژوندی کو څه تکلیف دی درته؟ صاحب په سخت عذاب کې. نو مور ته څه چغې وهې؟ مور ته ځکه چغې وهم چې دنیا کې زه ژوندی وم، ما به چې وی وکړه نو مور به مې قربان راته ووې، نو د هغې قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو. نو اوس هم ډېر تکلیف کې یم که چېرته مور راته قربانه وازه. چې عمر فاروق ووالی شو، حضرت علي ورته یو حکیم راوستو چې نیمې لارې ته راورسېد. حکیم ته یې ویل زه حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دی ښه. وی ولې؟ عمر وفات شو. تا ته چا وویلې؟ دو په دوه روان یو، څه اواز درته وشو؟ وی بس مړ شو. حل خو وایه. وی هم دا دی چې دا وګوره پردی چیلای ده او پردي بوټي خوري لګیا ده. حضرت عمر چې ژوندی و چینو به دا جرأت نه شو کولی چې پردي بوټي وخوري. اوس چې چیلای دا جرأت وکړو چې پردی بوټی خوري، معلومیږي چې عمر مړ شو، چې راغی رښتیا مړ و. د حاکم حکومت یوازې په بني ادمو نه وي، د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په ځناورو وي. ځناور هم پردی بوټی نه خوري چې عمر به خفه شي، عمر به خفه شي. نن مونږ زړه کې یره نشته، خوف خدا نشته، نو چې د حکمران طبقې په زړه کې د خدای یاره نه پیدا، د دې ملک په زړه کې د خدای یاره نه پیدا کېږي. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، شہید وائی اغا چاہتا من قتل بظلم، من قتل بظلم، سوک چه قتل کړي شو په ظلم باندې دیتا شهید وای. ظلم کی بیا ډېر اقسام دي. یو سړی تانه پټې نیولې ده او په خپل پټی دی ور سره گویا کې جګړه وا او را پاسې د الټای ته ویشتي، دا هم شهید دی. یو سړی ته شکولې مالم در نواغستا الټای ویشتي، دا هم شهید. علی هذا القیاس تعریف د شهید گویا دا دی چې څوک قتل کړي شي په ظلم باندې، د مرګ در پورې هیڅ نه و او ته یې مړ کړې، دا په ظلم قتل دی، دې ته شهید ویلی شي. دا گویا شهید حقیقی دی. یو حکمی شهید دی، یو سړی په اوبو کې غرق شو. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دام شهید دی. یو سړی په اور وسوځېد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دام شهید دی. یو سړی باندې کوټه راوغورځېده، د چت لاندې شو مړ شو، دا هم شهید. دا حکمی شهیدان. حقیقی شهید هغه دی چې کوم په ظلم مړ شي، او دې کې اوچت مقام ګوره دا یاد لرئ، د هغه شهید دی چې کوم په محاذ جنگ کې د اعلا د کلمت الله د پاره د کفارو سره جنگیږي او هغه ځای کې مړ شي، نو پیغمبرای او نبوت پسې دویمه درجه بیا د دې شهادت. ځکه چې د دشمن گزار ته سینه نیول دا ډېر ګران کار او ډېر مشکل کار. دا مونږ خلق دا وایو، خو که وخت راغی بیا به دا ما غوندې مولیان هم درته وښیم چې څنګه منډې به وایي.
دا ډېر ګران کار دی چې سړی په مرګ باندې سینه واچي او د سر بازی ولګي په میدان کې، دا بیا ډېر ګران. ابو سعد یو صحابیو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د په جنگ کې لګیا دی، جنگیږي. نو جنگ کې یو سړی دوه قسمه جنگ کوي. یو جنگ داسې وي چې بل وهي او ځان ساتي، یو داسې جنگ، او یو داسې جنگي چې په مرګ سینه وراچي، ځان ساتلو خیال دیم پړ کې ناراضي، بس سینه دی پیاچولی او بل وهي او دا دی خیالي چې زم پکې شهید. دا بیا ډېر ګران کار. بل وهل او ځان ساتل دام یو حد پورې گزاره کوي، او بالکل بیا په مرګ سینه وراچول دا بیا ډېر، دا بیا هغه ایمان دی چې د دې